د راډیو د پرانیستي مراسم د خوست په مرکز کې ترسره شول چې پکې د رسنیو استازو، فرهنګي شخصیتونو او د بېلابېلو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. د راډیو مسؤلینو وویل د راډیو له جوړېدو یې موخه د عامه پوهاوي لوړول، د فرهنګي او ټولنیز ارزښتونو ترویج او د عملي او معلوماتي پروګرامونو وړاندې کول دي. د دوی په وینا راډیو به د خلکو اړتیاو او غوښتنو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. رسنۍ د ټولنې یوه اړتیا ده او په خاصه توګه سیمه ییزې رسنۍ چې ټولنې ته ډېر زیات خیر رسېږي او ټولنه مو ډېرې زیاتې ستونزې، بدبختۍ، مشکلات لري. همدا ډول اړتیا لري چې یو څه ترلاسه کړي، د دې فکري رغونه وشي. په همدې خاطر باندې راډیو ادارې زموږ مشرتابه، زموږ ملګرو دغه ښه وپتېله چې په خوست کې د په نوم د یوې نوې راډیو ایجاد وکړو، تر څو هغه څه چې ټولنه ورته اړتیا لري، ضرورت دی د ټولنې نیمګړتیاو ته په کتو د هغوی د حل لارو په موندلو کې موږ کار وکړو. نو په همدې خاطر مو راډیو تاسیس کړه چې خوشبختانه نن ورځ موږ د دې راډیو د رسمي د نشراتو د پرانیستي مراسم لرو او په دې برخه کې به موږ په راډیو کې بېلابېلې ټولنیزې، موضوعاتي، تفریحي او همدا ډول ورزشي د هرې برخې نه به موږ خپرونې ولرو. د خوست اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې 19 راډیوګانې فعالې وې او د راډیو په پیل سره یې شمېر 10 ته ورسېد. دا شپږمه رسنۍ ده چې په فعالیت پیل کوي. نور هم داسې رسنۍ شته دي چې ابتدایي کارونه یې روان کړي دي چې د جواز اخیستو وروسته به رسما هم یو څو نور رسنۍ د فعالیت باندې په پیل وکړي. نویو رسنیو د فعالیت پیل د مسؤلینو او همداشان د رسنیو ترمنځ په هماهنګۍ دلالت کوي او د راډیو پیل د ولسونو دپاره یو ښه پیل بولم. د راډیو پرانیستل په خوست کې د رسنیزه فعالیت د پراختیا ښکارندویي کوي او خلک تمه لري چې د عامه پوهاوي او معلوماتو د خپرولو په برخه کې به اغیزمن رول ولوبوي.